الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا ولد له ولا والد له لا أول له ولا آخر له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. عزتمند اوریدونکو ستاسو د وړاندې ما د 13 سپارې د سورې انشقاق 3 آیاتونه تلاوت کړه او د نبی اسلام د حدیث مبارکه نه د حدیث یو ټوکړه یو حصہ ما ولوست الله دې صحیح عمل کولو توفیق نصیب. د اسلامی کال اخیری جمعه ده، بیا به اسلامی کال د آسان نه بل کال شروع کی. پښتانه ورته آسان وای، عربی ته ورته محرم وای. د لوی اختر د میاشت چې دا نو دا د اسلامی کال اخیری میاشت ده، لکه څنګه چې د انګریزي کال اخیری میاشت دسمبري. ما هم د اخیری سپارې نه آیاتونه ولوستو او هغه حدیث مې ولوستو چې په هغې کې د انسان د خاتمې او اخیری حالت ذکر دی. مسلمان له پکار دی چې د ټول کال د دنه یو لاړ ډېر د ځان سره خپل حساب کتاب وکړي، ما په دې کال کې ښه کړی دی او که ما بد کړی دی. د ځان سره د خپل حساب په خپله وکړي، سوچ دی وکړي یو کال لاړ، 2 لاړه، 3 لاړه، 40 لاړه، 50 لاړه، 60 لاړه، زه دې قبر ته نږدې کېږم او ځان له دا سوچو کې چې زه په یو کټ کې پروت یم او زما اخیری حالات دي، زما ځنکدن دی، ساه مې ووت، د غسل به څه طریقې، د جنازې به څه طریقې، د دعا به څه طریقې، څوک به راپسې وروسته دعا کوي که به نه کوي، څوک به راپسې داسې وي چې هغه به راپسې ختم کوي نه کوي، څوک به راپسې خیرات کوي که نه کوي. دا د مسلمان د ژوند او د کافر د ژوند فرق دی. منګه ټول اوده یو، هیڅ سوچ نشته، سهار کېږي ماښام کېږي، بس ګړۍ ته ګورو وایي تاریخ بدل. اسلامی تاریخ هم بدل دی، انګریزي تاریخ هم بدل.
خود دا سوچ نه دی کړی چې دا ورځ په څه کې لاړه. لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحتونه کوي. په هغه نصیحتونو کې یو نصیحت دا دی بچوړیا ما ته به د خپل د ورځې حساب کتاب وې بچې به خو هغه بابا صحیح که د دې زمانې ماشوم ته دی وي چې ما ته به حساب کتاب وې هغه دادا اول بته دا د کومې دې سینې کوي کړل چې لا زمانہ وړ هغه ورته د یوې ورځې حساب وکړو. نیک بچي او ځکه لقمان حکیم نیکو بچي به هم نه د دویمه ورځې ورته حساب کتاب وکړو د درېمه ورځې ورته حساب کتاب وکړو اخر کې ورته بابا دا ډېر ګران کار دا څنګه شو هغه ورته بچوړیا چې د یوې ورځې حساب کتاب تما سره نشي کولای تبه د خالق سره د ټولو عمر حساب کتاب سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الکیس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. او خيار هغه څوک دی چې په قابو کې راوس خپل نفس حساب وکړو د خپل نفس سره عمل کوي د هغه ژوندۍ لپاره چې رسول د مرګ روانه چې د الله دربار ته وځي بل دربار نشته. یو سړی وایي زما په لارې پاتې شم نشي پاتې کېدی. یو سړی وایي زه زورور یم خپل زور به وچلوم نشي کولی. یو سړی دا وایي چې د الله نه به چرته په هغه ځای کې ورسره څه باز وکړم باز هم نه چلېږي. ولا یشفعون الا لمن ارتضى. ستا سفارش هم څوک نشي کولی تر څو پورې چې الله درنه راضي نه وي سفارش هم نه کېږي خبرې به څه وکړي د الله سره. او نبی اسلام فرمایي والذي نفسي بيده ما بعد الموت من دار الا الجنه او النار. قسم دې په هغه ذات باندې چې زمان نفس هغه په اختیار کې دی چې الله دې دسه قسم به نبی اسلام د ډېر مضبوطوالي لپاره کوي. قسم می دی په هغه ذات چې زمان نفس هغه په اختیار کې دی د مرګ نه وروسته دوه ځایونه دي درېیم پکې نشته یا ټول عمر د خوشحالو دی چې هغې ته جنت وایي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي یا د ټول عمر خفګان دی چې هغې ته جهنم وایي الله دې موږ نصیب کړي. درېیم ځای پکې نشته چې ته وایې درېیم ځای وایي ها خلک چې وایي په اعراف کې وایي د جنت او د جهنم منځ دی نو ټول عمر باندې هغه چې د انسانانو حساب کتاب ختم شي وشي دغه اعراف والا به هم جنت ته ځي. قرآن وایي دغه اعراف والا څوک دي لم يدخلوها وهم يطمعون. جنت ته لا نه دی داخل شوي خو تمه د جنت کوي. اعراف کې به هغه خلک چې د هغو نیکۍ او بدۍ برابر دي سر په سر نیکۍ او بدۍ سر په سر وختې نه نیکي درنه ده نه بدي یا لام شي د ډېرو نښه دي چې سر په سر دي. خو قیمتي هغه انسان دی چې د هغه یوه نیکي پې زیاته شوه په ګناهونو یوه نیکي زیاته شوه نه ده وګټله بزده مازه شو. الله دې موږ د هغه خلکو نه وګرځوي چې تله یې درنه شي. قیامت کې عملونه شماري نه چې څلور عملونه دې کړلې که شپږ دې کړلې که لس دې کړلې که سل او که زر نه تلي داسې عمل وکړه چې د هغې دپاره جو کي مضبوط عمل خپل عمل جو کې پته ورته نه سلام وګرځئ د سړي زړه سړي ته حال وایي چې دا مونږ څنګه وشو. جماعت نه چې وځي نو سړي ته پته لګي چې یاره دا مونږ څه طریقه ده. که سړي ځان ته د خپل ضمیر او زړه ووایي چې دا مونږ مې د الله په دربار کې قبول دی نو قبول دی. که ده وایي چې یاره ځان څه ښکته بره شول نو لکه زمونږ خلک اکثر وایي یاره وایي ودرېږم خو څه په ایمان اسلامي نه پوهېږم دا د سره کېږي سره ودرېږم. نبی صلی الله علیه وسلم د دعا په باره کې وایي صلوا الله وانتم موقنون بالاجابه. د الله نه سوال کوه په داسې طریقه چې لاسونه دې په مخ نه راښکلي وایي سوال مې قبول دی. ته ګوره وایي چې قبلېږي او که نه
موږ لاسونه دې سړي وایي ډېر حال نه وایي او اکثر بډاګان به کوي وایي موږ شو په دې سوالونو خو جو صفته کو نه لګیدا پته به ولګي صبر کوا صلی الله وانتم موقنون بالاجابه حدیث میں رتویل نبی اسلام یو خيار هغه څوک دی چې دا هغه ژوندۍ لپاره عمل کوي چې د مرګ نه وروسته ده لوی خطرناک ژوندۍ ده او د دین په لوی خطر بل نه چې سړی په قبر کې आवाज چار چاپیر نږدې نه دیوالونه دي لپاسه ګټم نږدې قالو چې دا قبر نصیب شي هم خوش قسمت دی چې قبر نصیب وسني هغه ګټم نږدې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا قبر دوه قسمه ده یو زمون په دې علاقو کې چې کلی دې ته شق وایي دا دې بخکته کوي دویم هغه چې باغې کې لحد جوړای قبله سیټ په کې تاخ جوړ کې دا مړ هغه تاواله کې هغه دې نږدې دا باقي قبر چې بیا وته دیوال وي یا باقي قبر چې دې نو دې د خاور ډکی چې راتاویږي یا تختې په برکې خود غلا حد چې دی نو دا تقریبا یو نیمه دول وشتي بس قبله سر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا الله حد لنا والشق لغيرنا لحد مدینه منوره د خلقو د پاره ده او شق کنستل چې دي د دین علاوه د نور عظمت د پاره ده دغه راځي موږ چې یو فرای اټولا گزاري مسله ورته نو او خيار هغه څوک دی چې ځان سره حساب نبی اسلام په یو دعا کوله د دعاړو جهانو سردار دی او دعا څنګه کوي عجیب ما او ته چل خي نبی الله سي معاف کړي دی اللهم حاسبني حسابا يسيرا ولا تحاسبني حسابا عسيرا الله ما سره سرسری حساب کتابو کې الله ما سره جوړ حساب کتاب ونه کې نبی وای سرسری حساب کتاب را سره وکي جوړ حساب کتاب را سره نه کې امو وای ګور بچی دې چې سره ګوري نبی خود سي وای منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد شپې مبارکه پړسي ام المؤمنین زمون مور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ورته ګوري ریو سوالین کې دا رواج شته اے دا الله نبی دا په مبارک پر سي سلام ګرځوا دا څه کوي تاسو په نبلو کې په پړسي زمون په پرسو کې نه پړسي دي سوال نه پیدا اغا زما استاد لپاره ټول شپلې کېاله او دا الله نو سوال او دلته یوازې نه حشر کې بیا سوال کې قیامت پر ورځ هر نبی به دا وای الله زما بچکی نفسي 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 زما سکی نبی اسلام امتی 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 الله زما د امت بچکی الدین زمون سره غم ده خو زما استاد پړې کې چې دا غم پیدا نشه من چې ډېر کم خلک به چې نبی اسلام بدر شریف ډېر کم خلک به چې هغه د مانځنه مخکې ورسره سنت کې اوس څوک کېم نه او غټ دلیل عربو کې نه دی او غټ دلیل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین په مدینه منوره کې دا روایت مسند امام اعظم کې مشته دا دین په غرونو ته لاړ شي بیا به د سره په مدینه کې دین نه او د مدینه منوره په هر یو ګټ لیکلي ان الدين لا يعرض الى المدينه كما تعرض الحيه الى جحرها دا دین په مدینه منوره ته بیا د سراغون شي په اخر کې لکه مار چې خپل سوړ کړی نو د مدینه نه بتلای او نبی اسلام فرمایي چې اخري وخت کې به دین د غونو بسري اریو کې باندې اسبه فظاهر هي دین په پکې نه دا نبی اسلام وایي چې یو سړی وای چارمان دی دغه په سر کې اوسې دی څوک سره نه وي ایتی आवाज وي بيزي می ساتله نه ما ته چاغه کوله نه ما چاته کوله ملګرو نه تاسو په هر سړی دا وایي بس
چې نه ما ته چا غږ کولی او نه زه چا ته غږ کوم او د غره په سر په څوکړۍ کې اوسېدی نبي اسلام فرمایله د قیامت علامه دا هم نبي اسلام ویلي دي چې یو سړی به را روان وي مقبرې ته به ودرېږي او یو ارمان به وکړي او دا به وایي یا لیتني كنت مکان صاحب هذا القبر هاي ارمان زه د دې قبر والا په ځای وې دې زما په ځای ژوندی وې خو زه په دې قبر کې وې او څه به وایي څه ښایسته خلک وایي چې مقبرو کې پراته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا به وایي د دنیا د مشکلاتو د وجې نه دین د وجې نه به نه الا البلاء مصیبتونه به پرې راغلي تکالیف به پرې راغلي خدای صبر نشي کولی الله دې موږ ته صبر نصیب د دنیا تکلیف راغی غریبی راله په دې اړه ګټه کېده ایبه زما او ستا جسم د حضرت عایشې نه غوره نه دی 3 میاشتې ډوډۍ نه خوړلې توتانو پاڼې خوري زما او ستا جسم د خدیجة الکبرا نه غوره نه دی 3 کاله د توت پاڼې خوړلې کبل او د توت پاڼې په مخ مبارک کې د خدیجة الکبرا د اډو کې ښکارېده وخت د سره خپل خورۍ نه د پېژندلې وې زما ترټ شو ما ورته د هغې نه قیمتي نه زما او ستا دا جسم د نبي اسلام نه قیمتي نه دی حضرت عایشه وایي شپې راپاڅېد او ما ته وایي عایشې کلمې خو دنس آواز نور نشم ټینګېدی حدیث کې راځي وایي بلکل تاوېده په دې ځمکه باندې ځان سره یې ګټې ونیوې عایشې څه وکړو زه وی نږدې چې زما د ملګرو وې کوم کورونه پښتانه کې د بنې وای په هیڅ کور کې څه میلاو نه شو ما وی د الله نبي څه نشته نو څه وکړم شپه ده د دواړو جهانو سردار یادېږي او نبي علیه السلام ما ته وایي اوبه چېرته وایي ما اوبه ورکړې وایي نبي علیه السلام هغه اوبه وڅښې او ما ته وایي عایشې بس زه به جومات ته لاړ شم د دواړو جهانو سردار یادېږي ما او تا سره راغلي ما او تا خو ماسپښین تو نه وکړو په 2 کسه پاڅئ ماښام دونه شی وکړو بیا وایي سهار مانځه نه ځم ته به څه پاڅې لږه خوله چې پاڅې که نه ته خو دونه شی وکړې ته چې دا ډوډۍ خورې لقمان حکیم خپل بچوړي ته بل نصیحت کوي یو نصیحت یې ورته دا وکړه بچوړیا ما ته به د ورځې حساب کتاب وي بابا ځم شو وی د ټول عمر حساب کتاب به الله ته څه دویم ورته وایي بچوړیا په ماړه خېټه چې خوراک خورې د دې نه دا غوره ده چې سپو ته یې واچوې خو په ماړه خېټه به خوراک نه ځکه دا به د عادت جوړ شي ډوډۍ د یو ځای خوړل نه خوړلې مې ده بس یوه نوړۍ وخوره هلکه وایي که زما پکې صحیح خامخا بس یو غریب لیول داسې شوه وایي لکه ما چې خوړل ماشوم لیول لوی لیول نه بیا هغوی ښه نه یې کړ ډوډۍ پردی او خېټه خو د دی جمعه خان له بیا خرابه شي دونه شی خوړلی لقمان حکیم خپل بچوړي ته بل نصیحت کوي داسې ښایسته نصیحتونه ای بچوړیا جنازو له ډېر ځه ودونو له مه ځه څومره ښایسته نصیحت اته تپوس کې بابا ته ولي وایي ځکه چې په جنازو کې سړي ته الله یادېږي او په ودونو کې د سړي نه الله هېري الا ماشاء الله ټول نشم ویلی خو په ودونو کې څه ویم چې په کور کې څوک لمونځ کوي په اورت جانماز هم ونه کړي جانماز نه دا زنانه هم داسې وایي څوک ورته یې لمونځ وکړه یولې ته د واده ورځ نه پېژنې په دې کې لمونځ وي بس د واده وخت ټول څه چل وشو د الله عبادت پکې نشته نو چې هغه واده هم په سنت طریقه نشي خوشحالي هم په صحیح طریقه نشي نو هغه د اول نه بیا خفه اول نبی کې د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف وشي کنه نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي دي ان نکاح من سنتي الکلام دي پکې ار نکاح نه هغه نکاح چې زما په طریقه وشي نو دا زما سنت دي زین دي ویلي چې نکاح سنت نه نه ان نکاح من سنتي هغه نکاح چې زما په طریقه باندې وشي نو دا زما طریقه ده
حضرت عائشہ نکاح څنګه شو ته پوښتنه وکړه علي رضی الله تعالی ته علي زما اراده ده تعالی خپل لور در کوم فاطمه الزهرا او دا الله نبی تاسو خو خدا زما کور نشتی ما غوار څه د الله دین لپاره ورکړي د نبی اسلام د تر بچي هغه تر بچي چې پلار کافرو زوی کرم مسلمان او بلنو مسلمانانو کې نبی اسلام ورته وینا دا ما په وخت پړه کې دا منلوا چې زبدا اخیری لور علي رضی الله تعالی ورکول زکه زمان نارینه الواد مړوي نو چې زدا تعالی درکم او د دین څومره واړه کیږي نو زمان نسب په پاګې تاسو کی زکه تم زمان ترنګ دی اړیر سال د خاموشو وسنه شموي زکه د خپل کور حالات او د معلومو چې کور کیږي هیڅ نشته نبی اسلام ورته علي او بګه کما ایبو بش صحابي پاسه د الله نبی علي څو زما کور نشته او زه د خپل کور خالي زما کور سره د دواړو جهان د سردار لور بواله کیږي کور به نه زول نبی اسلام ورته ګوري دعا ورته نو بیا علي رضی الله تعالی عنہ الله نبی وعده قبوشي خود وعده نرستو سنت طریقه ولیمه ده خوراک ورکول د انسانانو د خوشحالي یو زمونږ ولیمه یې کړه د واده نه مخکې کو دا بنداره ده د سنت نه ولیمه د واده نه رستوي الګ او جنې یو بل ویني خوشاله شي دا سنت طریقه دا مکه او بنداره ده هیڅ ثبوت خو نشته خو زمونږ وادونه غټول د خوځو په لاس کې کنه کښ وکړه کنه جاړو کې د نماز کې ته وای د واده نو څخه جمعات کې کنه چې ذکر کوه رب دې غر کوي مونږ بیا کښ نشو کولای بادشاہي دا خو دا خبره ټوله بل طرف ته روانه علي رضی الله تعالی عنہ بیا وته نبی اسلام سوې قصې بګی نشتی علي تزا د چې د کم کور درکړې ده نو زنانه وګوره چې سبا کې زما ځګر درځم دا وایي چې داسې برازي نبی صلی الله علیه وسلم خپل لور ته وای فاطمه الزهرا بچوړیا جامې دشته او یو جوړ دي وسینه وي صندوقونه وي سوټکی سونه به څوکړي بریکې به څوکړي ګوډي به څوکړي یو علاقه کې یو سړی نکاح کو نو بیا رسول شټول جیداد خاص دا پوسټ جاو کو جیداد دیولې خاص ویزویل می نکاح کړو یوه چې کله مې دا هغه جوړې وړې اجنې دا نو دا اتو بشترو صندوق هغه دا مې ته جوړو وړې بیا سړی را بار درو چې هغه تکې نه نږدې را نشي دا به دوه راوړې شرمول باندې کې نه پاغه یو پسې مې مزمکه خاص کړه چې بیا په خپل څه ټولن مګه خاص ما دا نور څه ونه زکه چې دا اتو بشترو صندوق کې به څه جوړې راځي کنه چاته بشترې به راځي خو جوړې به کې څو راځي زما په یقین د دکاندارانو درې څلور دکانونو په بایګ بکې راځي وینور مې سنځ دا څه چلو دا جنې دا ټولي جامې باندې او چې جوړې نکړې پکور کې د سپرته وي اسې پرته وي کال به تیر شو قیمت ته ویاړای زکات پته ورګي دا تاسو چانه نه کړ کالی تاسو متوي سړیو مجلس خاصه کو یو غاړه بچا شي شپېته تولی ولیکا بل غاړه بچا شي 50 تولی ولیکا د بل غاړه بچا شي پوری یو ځکه یو نکاح شو ده یو دړې باندې یو دړې سره زر اوس بیا وړي او چې اکثر دا ما ته بس ته کنه ما وی توبه وستل ما جستا یې امولی سه مال نکاح نامه راوړه وې زبه کې د یوې دړې زین پیژنم چې په کم ځای کې ولیکم په دې کې خو د دړې زین نشته نکاح نامه کې ورې دړې زین ما دې تاسو کومه دې دړې سرو در سره وڅ کوي وې چې نه کو نه جوړ کړلی ترموسونه ته جوړ کړلی پتنوسونه ته جوړ کړلی پیاله ما په دې کې خوراک حرام دی نبی اسلام فرمایي د سرو زرو او د سپینو زرو په لوخو کې به خوراک نه خوري اسیم په سړی کې ظلم پیدا کوي زیاته پیدا
څه ضرورت نو بیا به ټول جیداد والی او بیا خو څوک مجلس اسې ښایسته کې مسله واورئ بوډاګان مشرانو به کې ناست دي چا چې په مجلس کې د خپل زوی وکالت کو او داسې وي 10 تولې ولیکه 20 تولې ولیکه او دې سړي دې زوی د ادا نه کو د دنیا نه رخصت شو په د جنازه نه کېږي دا قرضدار دی په قرضداري نبي اسلام جنازه نه ده کړې امام بخاري رحم الله دا روایت ذکر کړل څه پیدا دی وکړه سړی دې د دنیا نه قرضدار رخصت کو جنازه یې مونږ تا که څپونه 50 جوړ کړي او کدیر جوړ کړي تا که په څپونو کې ویلي چې اللهم اغفر لحينا وميتنا نه میتنا څه میتنا نه کېږي نقصان دې سره بیا وسره نبی اسلام څخه خپل لوري د لاس نه ونیو څه عجيبه واده خور هغه نشتی نور څه پکور کې نشتی مور نشتی نبی اسلام نور بیا ته تاسو مزه زکه په خپل بیا وسب خلق سوی وای د لور سره چې پلان دی وای دا خو لیوانه الګ دا لیوانه دی دا سنت طریقه ده دا سنت دی نبی اسلام خپل لور ته راځي بیا دې تاسو کې بچوړیا صادر نشته هغه یو صادر دی کم صادر دی وکم چې د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی صادر او تاسو مال راکړ نبی اسلام ته اقا بسر زکه د دې شکل مبارک خالص د خدیجه کلبرا بشار نبی اسلام یې ځکه تا ته ګورم ما ته خدیجه کلبرا یې لاس نه نبی اسلام ونیو علی رضی الله تعالی دیوار وډا باو ابار تراو ودالله ویداستا امانت دی اسلام علیکم را روان فاطمه الزهرا ته استاوس دغه کور دی زما کور نه زما کور ته چې راځي وته میلمانه دستا کور که زما د وسه کېره نبی اسلام وې زوی راولې اول می تراوس د رستم سره سو مشکی زوا مای چنوا ټول دومره سامان ټول په یو ګوډي کې تقریبا څونه دغه صادر دی دغه صادر د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی سړی راغی د بهر نه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ودرې په ورک وی اول دا چې زوګه مال د ډوړې غم کو نبی صلی الله علیه وسلم پیژنې وی او زه تا پیژنم خو ته ما نه پیژنې ارڅوک چې هم کوماله ډوړې ګول بس په نبی صلی الله علیه وسلم باندې مینه او محبت هر چاته وسو کویل نشي ویخه نبی اسلام صحابه ته وي څوک د سشته چې ډوړې ولا ور ما کوم کوئی څنګه زه راغلم زبنا راغلم صحابه باز الله نبی زبې کوي بیا پاسه وې زما زه لري دې مال بس ولیم ګورې میلمه دي سي نبی اسلام صحابه ته قتل څه پروګرام یو صحابي پاسه وې زه کور دزم زما اوخ صلی په دې علاقه کې داغه بشر صلی د چانشتي زې ولا راولم او تاسو ویل کو صلی ولا په بار ولاړ زمون بشانو دي تشمونو وینا راشوینا کدي خو غنۍ چې بل دلو ګورم بیلما وای زما خو دریم وای وینا اس ډوډۍ نه ویم چې زم مور شم کور تم وېسم وانه کوی یوازې غوځل خورم کور کې خلک وګړي نبی اسلام صحابي ته دا وایي صحابي وی چې لکه دته خوشته خو لکه د کور د ورو دا مسله خو ګرانه ده زمون کړه نشته څه غیرتيان خلک خپل کور دی نږدې بیبي ورته وایي دغه لوخي ما نه د خړلې ما شومان نه د خړل څه شته نه وبدینه صحابي دې د مټ نه ونیو وې ما ته د میلمنو زه معلوم دی داغو د درب اسه نه راځو علي رضی الله تعالی کو دی راوس علي نو وره وړه با فاطمه الزهرا आवाज کوي څوک وې د نبی اسلام میلمه ده هغه خلش
دې دې تپوس کوي نه او نه نه یو خوراک نشته نو زه تا ته او یم که نه ویم اصحابي مېلمه ته وایي چې دلته نشتي که نه معلومیږي دا چې خوراک نشته چې لږې نږدې که هغې هغه خپل څادر داسې راغونډ کړه د بلنې له پاسه راغوزار کړه وی دا خرڅ کړه خو دا د محبوب مېلمه دی دا به هسې نه ځي او دله پې وړه واله چې کور ته ویسي په خپله سرتور سر کېناسته په کور صحابي چا څادر ته وکتل چې په چا یې خرڅ کړم وی دلته یو یهودي دی شمعون نومې دی په هغې خرڅوه یهودي له چې راله وی دا څادر وال موږ له پې وړه راکړه چې داسې وکړه وی دا څادر د چا دی بس هر چا چې راوړ وی دا خو د خدیجة الکبرا دی دا څادر پنځه هغې ورته وی دا موږ د نبي اسلام د لوب نه راوړل و یهودي هم خو بې غیرته نه زه به ول د نبي د لوم نه څادر الم په هغې به وړه ورکړم زه هسې وړه ورکړم دا وړه ویس او هغې ته را څادر واپس کوي ځکه د هغې صرف دقه څادر پاتې دی په کور کې نور هېڅ شی نشته ابه سرتوری او پاڅېد وایي ما نبي اسلام لګی هغې دې تپوس وکړو ولې وی دا په تورات کې دی او دا په انجیل کې دی دا به هغه نبي چې د ده په الوات کې څوک پاتې شي خپل سر به سرتوری خو مېلمه به هسې نه پرېږدي زه دې ته صرف په تمه ناست وم چې دا روایت به کله صحیح کېږي ما په خپلو سترګو ولید چې نن دا خبره صحیح شوه زه نن ځم دې ته دینداري وایي من خو صرف ټوله دینداري مانځه ته راوړنه نه خو که چېرته بهر چا تپوس وکړي چې د غریب څه حال دی وایي زمړه خدای دې غرق کړي خدای دې تباه و برباد خیر یې ورته نه هم داسې نه ده دا ژوند نه دی د ملګري د تپوس نه یو د مور و پلار د تپوس نه یو د خپلوانو د تپوس نه یو او په خپلوانو ما بېګا ناپله شوه درس کې وي سوچ وکړو نبي اسلام وایي الکیس من دان نفسه فعمل لما بعد الموت هوښیار هغه څوک دی موږ هر چا ته هوښیار وایو نه نه هوښیار هغه څوک دی چې د ځان سره حساب کتاب وکړي چې زه الله له ځم زه به څه ویم صوفیه کرام وایي نفسک مطیتک ارکبها والا رکبتک دا نفس دا خر ټټو هستی په دې وخېږه دی په قابو کې راوله که داسې دې ونه کړه د نفس دې ومنله والا رکبتک په تا سورېږي کمر نه دی دانګئ خرابی دی قرآن او سنت ته ځان تابع کا د نفس مه منه د خواهشاتو مه منه افرأیت من اتخذ الهه هوا وی د هغه سړي نه خبرې چې زړی څه غواړي بس دا دی کوي ځکه د هغې نه الله جوړ کړل واضله الله علی علم الله ګمراه کړی دی سره د علم بیا نبي اسلام د حدیث دویمه ټوکړه وایي ولا عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بد کردارا قمقل بیقف هغه څوک دی چې زړه کې څه راځي او دا کوي او چغې د دې وباسي چې الله غفور رحیم دی محبوب وفي داسې نه کوي دا الله قانون دی قانون د الله دی ته خو یې قمقل کړي دی الله رسولي حذیفه رضی الله عنه په ور کې ولاړ دی نبی اسلام ته د الله نبی قیامت به کله نبی اسلام ته قار شوی تاسو کړي قیامت ته قیامت ته پوس صحابي دی مضبوط صحابي دی خو ما او تا ته وایي چې دا سوالونه مه کوه بوډاګان چې اکثر تنګ شوی خدای مړ زنانه چې اکثر تنګې شوی خدای مړ کړي د مرګ سوال حرام دی نه دی جایز دومره ویلی شي الله که زما مرګ د خوشحالۍ ته زمانه راځي په فتنو کې واقع کېږم نو الله ما د دنیا نه والي او که چېرته زما دا مرګ داسې وي چې زه پکې وروستو نیکۍ کولی شم په ژوند کې او د مرګ نه وروستو غوسه نه کېږي نو ما نه ژوند نه امام بخاري رحمه الله 11 پیرې د خپل کلي نه ویستی شي امام بخاري لوی هستي وه د 11 کالو په عمر کې امام بخاري ته 3.5 لاکه احادیث ویل
عمر یولس کالو تاسو وایي چې دا به څونه هستي وه زین ولا الله ولا اخري ځل چې ووت وی نه راځم واپس او یو ځای ته لاړ د هغه ځای نوم یې کېښو خرطنګ وی خلک دونه راغلي په خرو باندې چې بیا پکې ځای نه و شاګردان ورسره دي امام بخاري شاګردان ته لوی محدث ځکه چې درې نیم لاکه حدیث چاته یاد کړو زما په یقین من ټوله شپه تېره کړو حدیث نشو یادولی ځکه دا سند ګران دی نبي ته به یې رسوي ما د چا نه اورېدلی بل داسې به نبي ته رسوي داسې کله کېږي لاس اوچت کوي الله اللهم اقبضني غیر مفتون الله زمان خپل سوال شاګرد پسې رامنډه کړه او د امام بخاري په خوله یې لاس کېښود دیو چې راوچتا ومړو امام بخاري کله چې وفات شو داسې حالات به شروع چې هر ځای کې هیڅ چا ته پته نه امام بخاري غار ته تللی دومره خلک راغلي چا چې وله قبر وکړه د هغې نه به خوشبو ختم خلکو خاورې تختولې بیا قبر بیا یو شاګرد یې پاڅېد او چغه یې کړه ای زما ربه دا خوشبو دې ختمه کړې په امام بخاري ووایي نوم یې محمد دی پلار نوم یې اسماعیل دی د نیکه نوم یې ابراهیم دی د ور نیکه نوم یې بغدبه دی د بل نیکه نوم یې جعفي دی عجمي دی ګورې عربي هم نه دی دا عجم دی مفسرینو لیکلي دي چې کله عربو د دین سره کړاو ونه کو نو شیخ صاحب احسن کلام کې لیکلي دي چې د سلف صالحین نه وروسته الله ټول دین عجمو ته نقل کړل دا زموږ سته چې دا ټول عجم امام بخاري امام مسلم امام ابو داود ټول دا ټول عجم موږ هم که د دین څه قدر ونه کړو دا دین واپس ځي قرآن کریم آیات میں اللہ رب العزت ہوئی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ انسان د یو حالت نه بل حالت ته ځي کله به مالدار وي کله به غریب کېږي کله به غریب وي کله مالدار کېږي کله به وړوکی بیا به لوی شي بوډا به شي بیا به له دنیا نه ځي کله دنیا ته راغلی کله به له دنیا نه ځي د یو حالت نه بل حالت پتا به مختلف حالات راځي وما انسان باورا الله د نه هیر نشي اماوی دا اسلامی کال اخیری جمعه ده د دې یو کال د ځان سره حساب وکړه چې ما په دې کال کې څه وکړو نور پرېږده ځان مخکینی پرېږده د دې کال وکړه حدیث د نبی اسلام ویلو نبی اسلام فرمایي انما الاعمال بالخواتیم دارومدار د عملونو په خاتمه سره ده چې خاتمه ستاسو څنګه جوړي زم سوچ کوم بلوم کېبل چې خاتمه به څنګه راځي اخیری حالات به څنګه راځي هیڅ پته نه لګي چې زموږ اخیری حالات به څه دا الله نه همیشه دا سوال کوه چې زما ربه خاتمه مې خراب ځکه بیا دې څه نه جوړي هیڅ شی نه جوړي هر ملګری دې دا سوچ کوي ځان سره حساب کتاب وکړو د ګریوان کې حساب کتاب وکړو ما ویلو حسن بصري وایي چې سړی جماعت ته راځي د جمعې په ورځ یا د ختم پروګرام لځي نو دی دا سوچ وکړي چې زه نن د جمعې نه مخکې راغلی م واپس ځم په ما کې څه انقلاب راغی که په ده کې انقلاب راغی وای د ده مونځ دې مبارک شي د ده کېناستل دې مبارک شي خو که په ده کې انقلاب رانغی فرق رانغی وی دی هسې لاړ او هسې راغی نه دي ځي موږ سوچ وکړو موږ ټول د ګناهونو جړ یو هېڅوک پکې دا د صحابو د زمانې نشته ټول ګناهګاران دا سوچ وکړو خپل ګناه باندې اقرار وکړو او د الله نه د خپل ګناه د هغې توبه وباسو الله دې زموږ ګناهونه معاف الله دې زموږ د مشرانو ګناهونه معاف الله دې زموږ د کشرانو ګناهونه معاف الله دې د ځوانانو ګناهونه معاف الله دې د خویندو میندو ګناهونه معاف دې کال کې زموږ نه څومره بدۍ شوي الله په ټولو باندې د عافیت قلم راکړي راتلونکي کال الله په موږ باندې په خوشحالو باندې وباسي څونه مسلمانان دي نننۍ ورځې پورې وفات شوي دي الله ټولو ته مغفرت نصیب الله درجات یې بلند قبرونه یې د نورو نه ډک څونه په کورونو کې بیماران دي الله شفای کامله ورکړي نصیب څومره قرضداري دي الله د هغې قرضونه ختم الله زموږ اتفاق او اتحاد نصیب
زمونږ د زړونو حسد بغض تکبر وباسي الله زمونږ په هر عمل کې اخلاص پیدا کړي الله زمونږ د قرآن او د حدیث سره مینه محبت پیدا کړي الله موږ جماعت آبادونکي جوړ کړي الله موږ جماعت آبادونکي جوړ کړي الله زمونږ د یو بل سره مینه محبت پیدا کړي زمونږ د دین سره مینه محبت پیدا کړي زمونږ مال جان په خپل لاره کې قبول او منظور زمونږ مال جان د هسپتالونو کورونو وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلق